سلامونه، وخت مو په خیر. د کورنیو چارو وزیر وایي د ولسي جرګې وکیل خان محمد وردګ پر کاروان موټر بم برید چاودنه کې 9 تنه شهیدان او 60 تنه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د کابل د ننني برید مسؤلیت نه دی اخیستی، خو چارواکي دا برید د طالبانو کار ګڼي. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې روانه خپلمنځي جګړه هیڅ راز مشروعیت نه لري او د جګړې ښکېلې غاړې باید ژر یو سیاسي توافق ته ورسیږي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي ډاکټر عبدالله سبا د یو دولتي پلاوي په ملتیا تاجکستان ته ځي چې د سفر کې د یاد هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د سولې پروسې په پیاوړتیا خبرې وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر لري او دغه وزارت تشکیلات له منځه یوړل شول. یوې سرچینې ویلي د ولسمشر په هدایت چارو اداره په خپلو ټولو تشکیلاتو کې له سره کتنه کوي. او ملګري ملتونه وایي له 14 میلیونو څخه زیات افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې طبیعي آفتونه، زیاتېدونکې بېوزلي او کرونا د ګڼو افغانانو بشري وضعیت ځپلی دی.